أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مناهی الوضوء. باب ثابت دی په بیان کې مناهی د منع الوضوء د اوداسه، چې کم شیان په اوداسه کې منع دي، حرام دي، هغه شیان درته ذکر کوي. وهي د منع د اوداسه چې دي سته شپږ دي. الاول اول منع د اوداسه چې دي اسراف دي. الماء د اوبو، اسراف د اوبو یعنی ډېرې اوبه ګارول، دغه چې دی دا مکروه کار دی. ای معنی دا دی غسل پرېمنځل د اعضاء د اندامو المفروضتي چې فرض اندامونه دي اکثر زیات من ثلاث در درې واره، چې دا اندامونه ګوره درې واره پرېمنځل کېده، درې واره لاسونه، درې واره مخ، درې واره پښې، دا چې در درې واره زیات مینځي دغه زیاتوالی یې منع دی په اوداسه کې. والثاني او دویم منع د اوداسه چې دی التقطیر کوتاهي ده فی الماء په اوبو کې، یعنی اوبه کمې استعمالول. څنګه کمې؟ ای معنی دا ده غسل پرېمنځل اعضاء د اندامو یحیث پر دا رقم یکونه چې وي اقرب نږدې الی الدهن و غوړېدو ته. دا لاسونه دی کې چې په اوبو باندې غوړ کړي، یعنی په اوبو یې دا رقم کې لکه لاس لوند که دی پر تېر که، دا رقم استعمالول د اوبو دا کار بیا منع دی په اوداسه کې. والثالث او دریم منع د اوداسه چې دی المسح مسح ده علی الرجلین پر پښو باندې بغیر خف بې له موزې. ګوره موزه یې نه وي په پښو، یو خو موزه چې په پښو یې پر موزه باندې مسح کول دي، دا کار خو ښه کار دی، دا سنت کار دی. او که موزه نه وه په پښو، د دغې پر دا وچو پښو باندې مسح کول دا کار مکروه دی. لانه دا چې دی دا کار دا پر پښو باندې مسح کول دا من اعمال دا د کارو څه دی کبیرة للروافض، دا د روافضو دا غټو غټو بزرګانو د دوی دا غټو غټو شیعګانو کار دی، یعنی دا مشابهت د شیعګانو سره راځي، نو دا کار به سړی نه کوي، دا منع دی په اوداسه کې. والرابع او څلرم منع د اوداسه چې دی المسح مسح ده علی الخفین پر موضوع باندې وفیهما چې په دغه موضوع کې خرق څیروالی وي کثیر ډېر. موزې څیرې وي موزې په پښو وي، خو دا موزې ډېرې څیرې وي، یعنی دا موزه دونه څیرې وي چې دا سریان یې سره راجمع کې درې ګوتې د پښې جن جوړېږي، پر دا موضوع باندې بیا مسح منع ده، بیا به پر دې باندې مسح نه کوي. والخامس او پنځم منع د اوداسه چې دی کشف لڅوالی دی العورت د عورت عند الوضوء په وخت کې د اوداسه. اودس تازه کوي، د اوداسه په وخت کې عورت یې لڅ کړی وي، دغه یې لڅ ناست وي، دغه کار چې دی دا منع دی په اوداسه کې. والسادس او شپږم منع د اوداسه چې دی الاستنجاء استنجا ده بیده الیمنا په راسته لاس سره من غیر عذر بې له عذره. استنجا په چپه لاس وهل کېږي، خو ده په راسته لاس باندې وهل هېڅ عذر هم نه ورته، چپه لاس یې جوړ ولو، بل مشکل نه ورته، خو که چیرې یو چاته یو مشکل ولو، یو عذر ولو، خو بیا ورته جایز دی که په راسته لاس وهي که په چپه. که عذر نه ورته په راسته لاس وهل یې منع دی په اوداسه کې، دا کار به نه کوي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.